سلام او ستړي مشئ ناول هوم چینل ته ښه راغلاست. نن به درته د محصل د ژوند یو دردونکی ناول لومړۍ برخه وړاندې کړم. کتاب نوم دی نیمګړې مینه، لیکوال روح الله روحاني، غږیزه بڼه ثناءالله سیلاب او وړاندې کوونکی ناول هوم چینل. د درس په شروع کېدو سره پر دویمه ورځ چې ټولګي ته لاړم، د هلکانو او نجونو شور ماشور و. په ټولګي کې یو نوی ترتیب منځته راغلی و. هلکان مخکې او نجونې وروسته ناستې وې. په نجونو کې د ځینو مخونه نیم پټ او نورې مخ لوڅې ناستې وې. ما چې شاته وکتل، د لومړي ځل لپاره مې سترګې په داسې سترګو برابر شوې چې یو تاثیر پکې و. دویم ځل لپاره مې بیا زړه وغوښت چې هماغه سترګې وګورم. چې شاته مې وکتل، نجلۍ ماته متوجه وه او ډېر په ځیر ځیر یې راکتل. زما د دې لیدل په ټولګي کې روان و. د ټولګي هلکان به ماته متوجه وو، خو ما ډېره بېحیایي نه کول او کله کله به مې کتل. زړه مې هره شیبه ویل چې دې نجلۍ ته وګورم او سترګې مې هم دا غوښتل. زړه مې د خوشحالۍ احساس کوه او یو نه یو ډول مې دې ته کتل. هره ورځ چې ما کتل، دا به راته متوجه وه. د دې نه د مخه ما نجونې په بېلابېلو ځایونو کې لیدلې وې، خو د دې سترګې پر ما اغېزناکه تاثیر وکړ. زه په دې فکر کې شوم چې ولې مې زړه غواړي تر څو دې نجلۍ ته وګورم. ولې مې زړه بې قراره دی. دا به په اصل کې د مینې لومړۍ مرحله وه چې د پیلېدو په دورشل کې وه. د دې نه د مخه ما د کومې بلې نجلۍ سره مینه نه وه کړې او نه مې چندانې مینه پېژندله. رښتیا هم د مینې پېژندل اسان کار نه دی، خو کومې نجلۍ چې ما ته زیرې زیرې کتل، د مینې کولو مهارت یې تر ما زیات و. د دې لیدلو او کتلو پر ما اغېز وکړ. دا د پاک زړه مینه وه. د زړه مینه په ټول عمر کې یو ځل لومړی ځل کېږي. لومړنۍ مینه د هر انسان ډېره پاکه او سپېڅلې وي. د دې نه مخکې ما د هیڅ چا سره مینه نه وه کړې، نو ځکه زه یو ډول احساساتي او له سره تېر وم، سره له دې چې دا د مینې پیل و. ډېر داسې شیان په نړۍ کې شته چې موږ او تاسې ورته یو معیار نه شو ټاکلی او یو جامع او معنی تعریف ورته نه شو ټاکلی چې یو د هغو ښکلا ده. د دې نجلۍ ښکلا په ما دومره تاثیر وکړ چې د نړۍ ټول ښکلي شیان راته ډېر بدرنګه ښکارېدل. د ژوند په هره شیبه کې زه د دې په فکر او ذکر کې وم. زما د ډېرې مینې یو لامل دا و چې زه له کوچنیوالي له مینې نه بې برخې پاتې شوی وم. ما سره مور، پلار او نورو ټولو مینه نه وه کړې، نو ځکه دغې مینې پیدا کېدل پر ما ډېر تاثیر وکړ. د ټولګي نماینده وروستي ساعت کې حاضري واخیسته. زه حاضري اخیستلو ته ډېر لیواله وم او غوښتل مې چې د نجلۍ له نوم سره اشنا شم او فکر مې کاوه چې د نجلۍ نوم به څه وي. کله چې مې په غوږونو د لیلا آواز واورېد، مخ مې شاته واړو. ګورم چې په اناري شونډې یې صیب وکړ. دا بل څوک نه وه، هماغه لیلا وه چې له ډېره وخته یو بل ته ګورو. ما د ډېرو مینانو کیسې اورېدلې او لوستلې وې، خو ما د دې کیسو لوستلو نه عبرت وانه خیست.
چې د مجنون په شان لیونۍ مینه وکړم. د زړه غوښتنه مې دا وه چې لیلا را سره د لیلا په څیر مینه وکړي. خپله او د دې نوم چې به مې په زړه شو، نو لیلا مجنون قصه به مې ذهن ته راغله او د ځان سره به مې تصمیم ونیوه چې لیلا خپله نه کړم، ژوند امکان نه لري. دا مې له ځان سره وویل چې مجنون خو ډېرې سختې تېرې کړې وې، نو ځکه یې نوم په ټوله نړۍ کې خپور او مشهور شو. زه د هغه د نوم بې عزتي نه کوم او د هغه نوم به را ژوندی کوم. د لیلا د سترګو تاثیر زما په زړه کې ډېره مینه پیدا کړه. زما مینه له دې ورځ تر بلې زیاتېدله. هره لحظه ما د دې په فکر او تصور کې وخت تېراوه. په زړه کې مې له خدایه د دې مینې د بریا غوښتنه کوله. د لیدلو او کتلو وروسته خبرو کولو ته ورسېده او کله کله به مو یو بل سره خبرې کولې. په خبرو کولو کې زما میلان ډېر و. د لومړي ځل کتلو نه وروسته بیا د خبرو کولو پورې زما وخت په ډېرې خوشحالۍ تېرېده. د ژوند هیله او ارزو راته پیدا شوه. کله کله به مو یو د بل نه خفه کېدو او د یو بل سره به مو خبرې نه کولې، خو دغه خفګان په حقیقت کې یو پر بل ناز او نزاکت و. د خفګان دغه لړۍ به بعضې وخت ډېرو ورځو ته ورسېده او په دغه ورځو کې به زه ډېر خفه وم. لیلا به په ډېرو خبرو زما سره خبرې کول پرېښودل او ما سره یې قصد کاوه، خو زه هم په قصد کولو کې له هغه کم نه وم، سره له دې چې یو د بل نه به خفه وو. خو چې دا به کله ټولګي ته رانغله، نو ما ته به پوهنتون خوند نه راکوه او بېرته به کور ته تلم. زه پوهنتون ته د درس لپاره تلم، خو ما به درس د دې په ښکلو سترګو کې لوسته او هغه یوازې د مینې درس و. د ناول هوم چینل ګرانو اوریدونکو، د نیمګړې مینې ناول لومړۍ برخه همدومره و. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.